د 209 الفتح قل اردو قمندانۍ رئیس ارکان په یوې خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل د وروستۍ واورې ورېدو له امله د لرو او غرنیو سیمو لارو د خلاصون سربیري په سختو واورو کې ایثار لسګونه کسان او سلګونه څاروي ژغورلي او خوندي ځایونو ته لیږلي دي. جمله 115 کورنۍ چې 1300 نفره کې دا دوی ته خپل خدمات وړاندې کړي دي، د بد حالات نه ته نجات ورکړی دی او 6,62,950 حیواناتو مواشیو ته ژغورله ورکړي. همدارنګه نوموړی وایي یوازې په بلخ ولایت کې په واورو کې ایثاري 20 کورنۍ ژغورلي دي. د بلخ ولایت 9 ولسوالیو لکه شولګره، زارې، چمتال، شهرک، حیرتان، دهدادي او کشنده ولسوالیو ته مجاهدینو رسیدګي کړې. خاصتا په شولګره ولسوالۍ کې 10 کورنۍ له مرګ ژغورل شوي چې په بیخي بد حالت کې قرار درلود. همدارنګه ژغورل شوي کسان وایي که دغه ځواکونه نه وای رسېدلي واورو او سړې هوا به د سلګونو کسانو ژوند اخیستی وای، خو دوی ډیر ژر لاس په کار شول او د هغوی ژوند یې وژغوره. ما ته نن مریض پیدا شوی دی، خدای پاک دې خیر ورلره ورکړي. دوهم لیوه مجاهدین راغله، زموږ کومک یې وکړ، موږ ډېر خوشحاله شو. همیش موږ دغونې بدروزو یو چې فقط په 1 کیلومترۍ کې د شفاخانې یو. که چیرې دغه کومک موږ سره نه وای دا مریض نن شپه موږ د لاسه ورکوی. موږ د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله یو په دې باندې چې زموږ سره غټ کومکونه وکړولي، بیا خصوصا د لیوې د قومندانه څخه چې زموږ سره ډېر کومکونه وکړل. موږ په تباهۍ باندې رسېدلي وو، دا اوس دا د واورو ووري او موږ ته په داسې حالات کې فلوړونه وو دغه راورسول، نو دا غټ کومک یې راسره وکړي ځکه چې انسانانو حیوانان یې دغه څخه راګیر کړي. الله پاک دې عزت وکړي، خدای پاک دې کامیاب ولري. که څه هم سږکال د سختې وچکالۍ وړاندوینه شوې وه، خو د وړاندوینې په خلاف د هیواد په ډیرو سیمو کې له اټکل ډیرې واورې او بارانونه وشول چې له کبله یې لسګونو هیوادوالو ته مالي او ځاني زیانونه واوښتل.